د کرونا وایرس اپډیټ د حکومت وینا دا ک چری په ایسوپیز باندې عمل درآمد ونکړلې شو نو بیا موږ مکمل لاک ډاون په لور تلی شو او موږ دا نه غواړو چې موږ یو ځل بیا د مکمل لاک ډاون په لور لاړ شو. دا وخت په ملک کې د کرونا کیسونو ډیره اضافه شوې ده. د کرونا وایرس نه 2811 مثبت کیسونه ریپورت شوي دي. کرونا مریضانو تعداد 3,95,115 ته رسیدلی دي. په دې وجه د حکومت وینا ده چې په ایسوپیز باندې پورا عمل درآمد وکړي. ماسک واچوئ، سینیټایزر استعمال کوئ او بار بار په صابون لاس وینځئ. نو نن په هغه سلسله کې په مردان سیمه کې باربر اینڈ بیوټیشن ویلفیر اسوسییشن تنظیم یوه هڅه کړې ده او په مردان کې په ټولو سکاوو باندې ماسک سینیټایزر تقسیم کړل او هدایت یې ورته هم ورکړه. په دې هکله نور تفصیل اخلو په مردان سیمه کې د خپل همکار ملک شاه زیب نه. جی ملک شاه زیب. باربر اینڈ بیوټیشن ویلفیر اسوسییشن ضلع مردان تنظیم یو هڅه کړې ده راوتی دي څومره چې دي سر سکاوي د مردان کې هر سکاوي ته بزي ایله به ماسک ورکوي، سینیټایزر به ورکوي، ایته به هدایت ورکوي چې دا اچوي. دا یو ښه ده، ښه قدم اوچت کړی دی. نو دې سره موږ سکاو په سکاو باندې ګرځو لومبي دې سره خبرې ترې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. حاجي تاسو یو هڅه وکړه راوتې کم ځای ته بس موږ ځو د ماسک او سینیټایزر دا به تقسیموو. دا خو الحمدلله زمونږ په پوره ضلع مردان کې چې زمونږ څومره سبواټې دي څومره تحصیلونه دي په هغې کې زمونږ لکه کوم د هغې علاقې صدران دي جنرال سیکټر یا د ای کابینه ده نو دا ملګرو تقسیم کړی. نن زمونږ د چاټو چوک او باغیرمو او داسې ورسره کالج چوک هم تاسو سره راځي که نه شیرآباد کاروان روډ نو دا زمونږ چاټو چوک صدر دی دا زمونږ جنرال سیکرټري صاحب دی او دې سره خپله کابینه ده. نو انشاءالله نن به مونږ په دې ایریا باندې ګرځو او زمونږ چې کوم حجام برادري د دوکانداران دي زمونږ مقصد دا دی چې په هغې کې اویرنس پیدا شي او د مخکې نه هغوی د دې فعال کوي یا خو مونږ به بیا هم انشاءالله هغې له ورځو دا ماسک سینیټایزر او ګلبزونه وغیره دا به مونږ هغې له ورکوو چې یاره تاسو زمونږ د ګورنمنټ اف پاکستان د طرفه چې کوم ایس او پیز مونږ له راکړی شوي دي چې مونږ د هغې پابندي وکړو. ټیک ده چې ډېر نور خبره په لاره باندې کوو نور ځینې به کوو اوس شروعات کوو مخکې ورځو. ټیک ده جی مخکې مونږ ورځو او تاسو سره پروم شریک کوو. زمونږ ملګري دي زمونږ کابینه ده زمونږ مشران دي ساکبر صدر صاحب او سیکرټري صاحب تاج بهادر او ناظم صاحب دې چې کوم دی نو بس دا قدم اوچت کړی زمونږ د خپل ملګري بس دې ګرځي مونږ له چې کوم دی نو بس دا دوکانونو کې ځای په ځای دې ګرځي او دا حساب کتاب برابري دا ماکس ورکوي دا ټوپۍ وغیره دا سامان وامان ورکوي بس دا یو ښه قدم دی. زما نوم صابر دی او په چاټو چوک کې مې دوکان دی. ستا ډېر زیات مشکور یم تاسو زموږ دومره خیال وساتو. زما نوم تاج بهادر دی توتی باندې مشهور یم چاټو جنرال سیکرټري یم او په مرکزي کابینې کې پریس سیکرټري یم. زه راغلم په چاټو کې دې وخت کې صابر بھائی سره ولاړ یم هغې له موږ ټوپۍ ورکړه سینیټایزر هم ورکړو ماسک هم ورکړو او انشاءالله اوس په مخکې مې نور دوکاندارانو له هم ورکړو انشاءالله. نو زما نورو ملګرو ته هم دا خواست چې به د خپل ځان او د ایسوپیز ډېر زیات خیال وساتئ. زه خاص کر د سکبر ناظم صاحب تاج بهادر صاحب ډېر مشکور یم چې هغوی داسې یو ښه سوچ وکړه او الله تعالی دې مخکې خیر راپېښ کړي. موږ به ټول عمر دې سره یو. ما دکان نوم دی ارزو ایډرس سکبر. زه ټولو تنظیم د ګروپ مشرانو ډېر مشکور یم. تاج بهادر بھائی نوید زاده صاحب ټولو ملګرو شکریه ادا کوم.
دا زمونږ د ملګرو زمونږ د مشرانو چې کم اقدام اوچت کړی دی نو دا یو ډېر ښه کار یې کړی دی او په دې دکاندارانو باندې زمونږ په حجام برادرۍ باندې چې کم دی نو دی ډېر محنت وکړو او د دې دپاره په دکان په یو دکان باندې دی ګرځي او دی چې کم دی نو دا ماکسونه او کیپ او سینیټایزر ورکوي. موږ د دې ډېر زیات شکریا ادا کوو ځکه چې موږ د دې هیڅ قابل نه یو او دا یو ډېر ښه اقدام اوچت کړی دی. انشاءالله به دا به تر اخره پورې زمونږ دا کوشش چې موږ دې سره ښه ملاتړ ودرېږو او د دې هر قسمه چې کوم دی نو شکریا موږ ادا کوو نو نشو ادا کولی. چې موږ ته سکاوي تراغلی موږ سره سکاوي ول ملګری موجود دی ای سره خبره تر کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی تاسو د ملګرو ډیره غټه خاصه وکړه راوچت شو قدم اوچت کو ماسکونه ورکوي سینیټایزر ورکوي دی په حق لبانه بس ویل غواړي دی په حق لغزه دا وایم چې دا ډېر خپل سیستم دی دی ډیره شکریا ادا کوم الله دې خوشاله کړي چې زموږ قسم خدمات یې موږ به دې سره ودرېږو د دې چې څه قسم خبر یا موږ په خپل باندې کوشش دا کوو چې لکه موږ دې کې عیسی والو او زه یو پیر بیان د تاج بهادر صاحب شو زموږ صدر صاحب شو د دې ډېر ښکلی یو سیستم روان کړی ډېر ښکلی طریقې سره خپل کار کوي او موږ به دې سره انشاءالله تعالی په هر قسم حالاتو کې ودرېږو چې څنګه دی وي د زموږ مشران دي او موږ ټولو له بلکې پکار دي موږ ټولو له پکار دي چې موږ خپل احتیاط په خپل وکړو د خپل ځان د خپل کشرانو مشرانو د ټولو خپل د مشرانو خوشاله کنه تاسو ته په صف وخت کې ولاړ دي کنه. بالکل جی هر قسم حالاتو کې موږ سره ولاړ دي هر قسم پوزیشن چې سمې نو بس موږ سره دي باقاعده مشوره کوي او خپل په طریقه باندې موږ چې کوم نه ګایډ کوي او موږ د دې نه خوشاله یو موږ ته مطمئن یو. ډېر شکریا جی. بالکل تاسو د روح خبر ترې وره دي چې موږ د خپل مشرانو خوشاله یو چې موږ باندې هر قسمه حالات راغلي دي موږ سره ولاړ دي اوس موږ مخکې ورته کوم چې نور سکاوي والدي ایله به ماسکونه سینیټایزر ورکو موږ سره اوسې جی. जी शुक्रिया मलिक शाह ज़ेब.